دغه کمې جنازې چې تاسو وینئ دا 14 جنازې دي. پرون چې په بنو کې کمې بمي چاودنې وسوې د هغه په نتیجه کې 14 کسان په شهادت ورسېدل او ورسره 2 څخه زیات کسان زخمي دي. دغه جنازې چې تاسو وینئ دا د بنو د پرون د واقعې جنازې دي چې نن د بنو خلکو اخیستې دي او وړې وخارو ته سپاري. دوستانو څو در څو به زموږ د پښتنو جنازې موږ دغه رقم پر یوې ځای باندې دومره ډېرې پورته کوو او بیا به داسې لاس ګریوان ورته کښېنو صرف او صرف تر مذمته پورې به موږ او تاسو میدو دی پلانې یې مذمت وکړي پلانې یې مذمت وکړي. د دې دپاره اتفاق پکار دی، احتیاط پکار دی. پرون چې کومه دا ناوړه واقعه وسوه مازدیګر د روژه ماتو خواته نږدې چې ډېر خلک په هغه کې وژوبل سول او دغه 14 کسان چې تاسو وینئ دا جنازې چې کومې دي ډېره دردناکه واقعه د الله پاک دې پر یو مؤمن مسلمان باندې نه راولي. دغه 14 جنازې د پرون د بنو چې کومه واقعه وسوه دا 14 جنازې د هغه د ډېر زور غواړي الله پاک دې زموږ پر مسلمانانو او پښتنو باندې خپل رحم وکړي. دغه د روژې میاشته ده، د روژې په میاشته کې هم د پښتنو نه سرونه مې پوزه دي نه مالونه مې پوزه دي. الله پاک دې موږ ته پر موږ دې ورحمېږي. الله پاک دې موږ ټولو مسلمانانو ته هدایت وکړي چې موږ ټول مسلمانان پښتانه په اتفاق او احتیاط ونیسو.